سلامونه مو له همت جان آفیسیال چینل څخه ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. څنګه کولی شو جیمیل اکاونټو باندې موږ پیسې وګټو. که چیرې کې تاسو غواړئ جیمیل اکاونټونه خرڅ کړئ نو تاسو کولی شئ دغه رباټ کې خپل جیمیل اکاونټو باندې پیسې وګټئ. د هر جیمیل په سر تاسو ته 0.09 USDT درکوي، یعنې څه کم 0.09 USDT یعنې تقریبا څه کم 10 سنټه کېږي په هر جیمیل اکاونټ باندې. نو راځم ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو ته زه د دغه رباټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، سیر تاسو له هغې ځای څخه ترلاسه کولی شئ. د هغې تر څنګ زما د ټلګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. کله چې تاسو لینک خلاص کړ تاسو به رباټ سټارټ کړئ. سیر کله مو چې رباټ سټارټ کړ له هغې وروسته به لاندې راشئ دغه رجسټر ان نیو جیمیل باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته دلته دوی خپله یو جیمیل هم درکوي او پاسورډ هم درکوي. تاسو ته وایي چې تاسو باید په دغه نوم باندې ایمیل جوړ کړئ. صحیح ده؟ تاسو به راشئ دغه نوم به کپي کړئ، داسې کلیک پرې وکړئ او کپي به یې کړئ. بېرته به راشئ یو پلی سټور یا هم ګوګل یا هم جیمیل هر یو چې وي تاسو به هغه راخلاص کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې هغه راخلاص کړ له هغې وروسته به دلته لاندې راشئ اډ انادر اکاونټ، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. یو نوی ایمیل به جوړ کړئ. صحیح ده؟ هماغه چې دوی کوم نوم درکړی دی په هماغه نوم به یې جوړ کړئ ورته. له هغې وروسته به راشئ دغه کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دې ځای باندې کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دغه لومړی یو به انتخاب کړئ فور مای پرسنل یوز. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته لومړی دغه ځای کې به ورته هماغه نوم چې تاسو کپي کړی دی، یعنې دوی درته درکړی دی چې کپي مو کړ، هماغه نوم به ورته پیسټ کړئ او له هغې وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ نو له هغې وروسته بیا تاسو ورته د کالو د زیږېدو ځای هغه به انتخاب کړئ. دلته به ورته کال ولیکئ، له ځانه چې هر څومره ورته لیکئ. صحیح ده؟ دلته به ورته ورځ ولیکئ چې څومه ورځ ورته لیکئ. دلته به میاشت انتخاب کړئ. له هغې وروسته لاندې جنډر کې به ورته دغه دریمه انتخاب کړئ. صحیح ده؟ او بیا به راشئ لاندې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به راشئ دغه دریم ته کریټ یور جیمیل ادرس د دې باندې به کلیک وکړئ. دلته هماغه چې تاسو ته کوم نوم درکړی دی هماغه نوم به دلته ورته پیسټ کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې هغه ورته پیسټ کړ را به شئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته له تاسو نه پاسورډ غواړي. را به شئ بېرته هماغه رباټ ته. کله چې رباټ ته راغلی دلته تاسو تیار پاسورډ هم درکړی دی. صحیح ده؟ دغه لاندې یو دا ځای باندې به کلیک وکړئ، دا به کپي کړئ. کله مو چې کپي کړ بېرته به راشئ جیمیل ته، دلته به دغه پاسورډ پیسټ کړئ او بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. او بیا به راشئ لاندې نیکسټ باندې به بیا کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړئ لاندې به راشئ آی اګري باندې به کلیک وکړئ. نو په دې سره به زموږ جیمیل اکاونټ چې دی هغه به جوړ شي. صحیح ده؟ لږ انتظار کېږو ورته. زموږ جیمیل اکاونټ جوړ شو. اوس به راشئ بېرته رباټ ته. کله چې رباټ ته راغلی دغه ډن باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دغه ځای باندې کله مو چې ډن باندې کلیک وکړو نو دغه د موږ ته USDT چې دغه جمع شول. دلته وګورئ 0.09 USDT موږ ته جمع شول. را به شئ لاندې بیلانس کې به هم وګورئ. دغه بیلانس باندې به کلیک وکړئ. دا ځای باندې زه راځم دلته دا ځای باندې کلیک کوم. دلته تاسو ګورئ ما سره 0.03 USDT یعنې څه باندې $0.5 ما سره دي. صحیح ده؟ دلته ګورئ یو بیلانس یو هولډ دی. بیلانس ته تر اوسه پورې نه دي جمع شوي. تاسې پیسې چې د هغه تر 3 ورځو لپاره په هولډ کې ساتل کېږي. صحیح ده؟ یعنې 3 ورځو وروسته ستاسو پیسې چې دا له هولډ څخه بیلانس ته درومي. کله چې بیلانس ته لاړئ تاسو بیا کولی شئ هغه پیسې ولګئ. نو موږ هغه څنګه لګولی شو؟ را به شئ دغه لاندې پې اوټ صحیح ده دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې پې اوټ باندې کلیک وکړ دلته ګورئ تاسو په زیاتو طریقې دغه پیسې لګولی شئ. په ایر ته، ډو کیش ته، همداشان ته ټرون په طریقه هم کولی شئ، USDT هم کولی شئ. کله چې ټرون لګئ تاسو ته وایي چې تاسو باید 1.4 USDT باید تاسو ولرئ په هغه کې خپل بیلانس کې. د هغې تر څنګ 0.49 USDT چې د هغه تاسو نه پیس ګرځول کېږي. صحیح ده؟ پیس یو څه زیات دی، تقریبا $0.5 پیس دی. نو تاسو پیسې زیاتې پکې جمع کړئ نو ټول به په یو ځای ولګئ. صحیح ده؟ د هغې تر څنګ پلیټ کوین هم لګولی شئ، USDT پیپسل باندې هم کولی شئ ولګئ. په هره طریقه تاسو کولی شئ چې پیسې ورڅخه ولګئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل جیمیل اکاونټونه چې د هغه خاص کړئ. صحیح ده؟ نو ما تقریبا دغه 0.3 USDT تقریبا په یوه دقیقه کې دغه له دې څخه ترلاسه کړئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل جیمیل اکاونټونه دوی ته جوړ کړئ او له 3 ورځو هولډ وروسته تاسو ته دغه پیسې چې دي بیلانس ته جمع شي او بیا تاسو کولی شئ دغه خپل ټرست والېټ ته، بایننس ته، هر والېټ ته چې وغواړئ ورڅخه لیږلی شئ.
نو دغه ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ له ملګرو سره یې هم شیر کړئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه